د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هیواد نه بهر لاړ. ولې او د څه له امله؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونه محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ د امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني هیواد ته تللی ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مونیخ په 50م نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د سلواغې 24مه نیټه جرمني هیواد ته تللی ده. ارګ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې جمهور رئیس غنی په دې غونډه کې پر ګډون سربیره د یو شمېر هیوادونو د پلاو له مشرانو سره هم د کنفرانس په یو څنډه کې ویني او د سولې او امنیت په ګډون به د افغانستان په اړه پر یو لړ نور مسایلو خبرې او اترې وکړي. همداشان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې هغه غنی به د ځینو هیوادونو له استازو سره دغه کنفرانس په څنډه کې د افغانستان د سولې او د امنیت پر سر بحث وکړي. د مونیخ نړیوال امنیتي کنفرانس د روانې فبروري میاشت په 14مه نیټه پیلېږي او د همدې میاشت تر 14مې نیټې پورې به دوام وکړي. ټاکل شوې ده چې د مونیخ په 50م امنیتي کنفرانس کې د نړۍ څه باندې 1500 جګ پورې تصمیم نیونکي څیرې ګډون وکړي او د نړۍ په کچه د اوسنۍ کړکېچونو او راتلونکي امنیتي ننګونو باندې خبرې او اترې وکړي. د مونیخ نړیوال امنیتي کنفرانس چې په یو لویه کچه پکې د نړۍ امنیتي وضعیت تر بحث لاندې نیول کېږي، هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون په جرمني کې جوړیږي. دوستانو، تاسو د غنی بابا دغه سفر څنګه ارزوئ د هیواد دپاره؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.